الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ده دروس اللغة العربية دویم جزء أو أول درس. هغه مونږ پکې څه ویلی وو. دې کې دا 9 نمبر صفحه کې اقرأ الأمثلة ثم حول الجملة الآتية مثلها. 9 ووایه د روان مثالونه بیا جمله واړو د هغه په شان سره. اول هم الف هذا الطالب ذو خلق، دغه طالب العلم اخلاق والا دی. باجوز هؤلاء الطلاب ذو خلق، یعنی جمع ترې نه جوړه کړه، دغه طلبا خاونده اخلاقو دي. جیم هذه الطالبة ذات خلق، دغه یوه طالبه خاونده د اخلاقو ده. نو دال هؤلاء الطالبات ذوات خلق. او بیا د لیکلي اول هذا الرجل ذو مال كثير، دا سړی خاوند د مال دی، ډیر مال. نو دغه مخامخ به چې بیا جمع ذکر کوي هؤلاء الرجال ذو مال كثير. لسم دی وای ادخل لعل، داخل که د لعل کلمه، لعل حرف ضرب مشول فيه على الجمل الآتية پر روان جملې علما بأن لعل من أخوات إن. وای په دې خبره چې دا لعل دا د اخوات ان څه دی. ان حرف ضرب مشول فيه اسم ته نصب ورکوي، خبر ته رفع ورکوي، مبتدا طرف نصب، خبر ته رفع ورکوي. هو بخير، نو لعله بخير. دویم هم بخير، لعلهم بخير. دریم هي بخير، لعلها بخير. څلورم هن بخير، لعلهن بخير. پنځم انت بخير، نو دې لپاره لعلك بخير، ضمیر د مخاطب. شپږم انتم بخير، لعلكم بخير. او مطلب لعلكم معنا شاید تاسو په خیر یاد. او نهم انا ناجح، لعلی یا لعلني ناجح، یا لعلی اعمل صالحا اصل کې لعلی. لسم نحن ناجحون، لعلنا ناجحون. او یولسم المدير في غرفته، لعل المدير في غرفته، شاید مدیر په خپله غرفه کې وي. دولسم الاختبار سهل، لعل الاختبار سهل. یولسم اقرأ المثالين ثم اكمل الجمل الآتية، دوه مثالونه ووایه د جمله کامله که بوضع غال، په ایښودلو د غال سره، او غالیة یا په غالیتون سره، فی الاماکن الخالیة په خالي ځایونو کې. نو اول حمزه هذا القلم غال، نو دا قلم د لوړ قیمت والا دی. نو غالین دی اصل کې دا غالیون دی. باجد هذه الساعة غالیة، دا ساعت لوړ قیمت والا دی. یعنی د مؤنث لپاره غالیتون راځي، مذکر لپاره غالین راځي. اوس اول الکتب العربیة غالیة فی بلدنا، ځکه دا مؤنث دی نو غالیتون سره مؤنث به راوړي. دا کتب عربیه ګران دي زمونږ په ښار کې. دویم هذا الكتاب رخیص، او وذاک غالی یا وذاک غال. او دریم هذا المعجم ب100 ریال، دا په 100 ریاله دی، هو رخیص یا هو غال. څلورم هذه الحقيبة غالیة، ځکه حقیبه مؤنث ده، دا بستې هغه غالیه ده یعنی ګرانه ده. دولسم اقرأ المثالين ثم اقرأ الجمل الآتية، دوه مثالونه ووایه یا روانه جمله ووایه. وبعد ذلك وروسته دینه اکتبها ولیکه مع کتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف،
سل 100 رجل، يعني سل ته 100 وایي، 100 رجل سل نارینه، 100 امرأة سل زنانه. بیا زر ورسره لیکلي 1000 رجل زر نارینه، 1000 امرأة زر ښځینه. دا لیکلي اول هذا التلفاز دغه ټي وي. ب زر یې لیکلي مونږ وویل چې زر ته په عربي 1000 وایي، ب1000 ريال، په 1000 رياله. دویم عندي زر یې لیکلي عندي 1000 دولار، ما سره 1000 ډالره دي. دریم في هذا الكتاب 100 صفحة، سل صحیفې دي. څلورم بكم هذه الحقيبة، په څو ده دا بس دي. نو هي ب 100 ريال، دا په 100 رياله ده. پنځم في هذه الكلية، په دا کلیه کې 100 طالب، سل طلباء دي من باکستان، و100 طالب سل طلباء من اندونيسيا. او دیارلسم دی وایي کون جمله مستعمل الكلمات الآتية، او دا رواني جملې دا مستعملي پر روانو کلمو کې. ذکي معنا ذکي سړی، تیز ذهن. 100 سل متزوج، هغه چې واده یې شوی. عزب هغه چې واده یې نه شوی. خلق اخلاق دولار ډالرو ته وایي غالٍ، لوړ قیمت والا. الکلمات الجديدة وایي ذکي دا جمع د اذکیا جمع ده، او غني مفرد دی، اغنیا جمع ده. يحسبهم الجاهل اغنياء. او خلق جمع اخلاق ده. 100 دا خو سل دی جمع نشته. 1000 دی جمع الوف راځي. روبیه جمع روبیات. متزوج یعنی نکاح کوونکی. او عزب د دې جمع اعزاب ده. نو یهودی جمع یهود ده. معجم جمع معاجم ده. دولار جمع دولارات ده. دولارات ډیر. صفحه یوه صفحه جمع صفحات ده. ناجح دا یو سړی کامیاب کېدونکی جمع ناجحون. غال معنا لوړ قیمت. کوم دا جمع څه ده؟ اکمام ده. الدرس الثاني وبالله التوفيق.